بسم الله الرحمن الرحیم. په ننني درس کې غواړو رابطه د طرح یا پلان باندې بحث وکړو. د طرح یا پلان تعریف داسې وي د اړوندو پروژو مجموعه چې یو ځانګړی هدف یا اهداف تعیینوي و ورته طرح یا پلان ویل کیږي. دلته موږ یو مثال هم ورکړی دی چې طرح یا پلان څه شی دی. د مثال په توګه که د تیلو د څاه کشف کول په بحر کې یوه پروژه ونیسو او د خامو تیلو پایپین کول او لېږدول ساحل ته دویمه پروژه ونیسو او دریمه پروژه د دې خامو تیلو تصفیه خانه ونیسو، که چیرې د دغه دریو پروژو څخه یوه د ناکامۍ سره مخ شي نو ټول پلان یا طرح د ناکامۍ سره مخ ده، او که دا ټولې پروژې سره کامیابې شي نو زموږ دا طرحه کامیابه ده. لکه څنګه چې موږ په مخکې سلاید کې هم د خبره یاده کړله چې د پروژو د خصوصیاتو نه یو په شکل د سیستم باندې و. دلته هم دغه سیستم په دو ځای کې ډېر ښه واضح کېږي. که چېرته په دغو طرحه کې یوه پروژه د ناکامۍ سره مخ شي نو په حقیقت کې ټوله طرحه د مشکل سره مخ ده او ټوله طرحه د ناکامۍ سره مخ ده. بس راځو د پلان جوړونې ته. یوه برخه د پلان جوړونې د پروژې سطحه ده او بله یې د پروژې فعالیتونه دي. د پروژې په سطحه کې موږ باید د پروژې د شروع تاریخ باندې پوه شو چې پروژه په کوم تاریخ باندې شروع کیږي. دویم بخش د پروژې د ختم نیټه ده. موږ باید په دو باندې پوه شو چې پروژه په کوم نیټه باندې ختمیږي. بل د کار کلیزه ده چې دو ته په انګلیش کې کلندرز ویل کیږي. دا به موږ په راتلونکو درسو کې عملاً کار پرې وکړو. بله موضوع منابع ده، یعنی د پروژې په سطحه کې منابع هم شریکه ده چې موږ په منابعو باندې پوه شو چې په ساحه کې چې پروژه تطبیقي کومې منابع هلته موجودې دي چې د موږ دپاره کار ساده کړي. بله برخه چې ده د پروژې د فعالیتونو برخه ده. د پروژې د فعالیتونو برخه کې موږ دغه ټول فعالیتونه سره معلوموو چې په پروژه کې کوم فعالیتونه جوړېږي، کوم فعالیتونه سرته رسي او د هغو د فعالیتونو یو لیست جوړېږي یا یو فهرست جوړېږي چې دغه فعالیتونه په د پروژه کې صورت نیسي. بیا کله چې د فعالیتونو لیست جوړ شوه بیا د فعالیتونو په منځ کې اړیکې دي چې دغه اړیکې ډېرې زیاتې مهمې دي. دا اړیکې باید هغه د منطقي اړیکې وي چې ته لاجیک لینک ویل کېږي، یعنې هغه باید ډېرې منطقي وي، یو د بل سره کاملا ربط ولري چې موږ په راتلونکو درسو کې دا په پروژه کې کاملا مطالعه کوو. بل د پروژې د پلي کولو د وخت اټکل دی. موږ پروژه چې کله اټکل کوو طبیعي خبره ده د پروژې هر فعالیت باید اټکل کړو چې په څومره وخت کې خلاصیږي. بل لګښت دی. موږ د هر فعالیت موږ چې په یو پروژه کې صورت نیسي هغه ځان ته یو خاص لګښت لري. نو د دغه مجموعه د دغه لګښتو د ټول پروژې لګښت موږ ته په لاس راکوي چې په څومره بودیجه باندې پروژه باید سرته ورسیږي. بله زمانبندي ده. د زمانبندۍ او د وخت د اټکل په منځ کې یو تفاوت دی. د وخت اټکل موږ د پروژې د فعالیت دپاره دا معلوموو چې دغه فعالیت په څومره وخت کې سرته رسي، اما په زمانبندۍ کې دا معلوموو چې دغه فعالیت په کوم فصل د کال کې باید سرته ورسي. داسې نه شي چې هغه فعالیت چې په ژمي کې سرته نه رسي هغه موږ په د ژمي په موسم کې نیولي وي چې موږ دغه فعالیت د ژمي په موسم کې سرته رسوو. مثلا که چېرته وي که موږ په یو ځای کې وغواړو چې کندنکاري ولرو، په دو کندنکارۍ کې موږ په یو ځای کې مثلا 2-3 متره واوره پرته وي، کله کولی شو چې موږ په ژمي کې د کندنکاري هلته سرته ورسوو. نو بناً دغه زمانبندي ډېره مهمه ده چې موږ باید ثابته کړو چې کوم فعالیت د کال په کوم موسم یا په کوم فصل کې باید سرته ورسوو. دا و د موږ نننی درس. په راتلونکي درس کې به بعضې نور موضوعات دي په هغو باندې به بحث وکړو.